بسم الله الرحمن الرحیم. زیارتونو کې یو مهمترین زیارت عاشورا دی چې روایتو کې حدیثو کې ډېر زیات اهمیت او فضیلت بیان شوی دی. ایدي اهمیت او فضیلت حوالې سره یې عرض کوم. شپږم امام حدیث دی صفوان ته مولوي چې زیارت عاشورا باقاعدګۍ سره الویله و ثواب طرف ته اشاره داسې کوي مولوي چې یو خو دا دی چې زیارت د قبلېږي. دویمه خبره دا دی چې کوم کس یې الویلي هغه کوشش او عمل قدرداني کیږي. او دریمه فایده یې دا دی چې هر یو حاجت پوره کیږي، انسان ناامیده نه کیږي. همدې شان سره یو روایت کې امام بقیر علیه الصلاة والسلام یایي چې که خلکو ته د امام حسین زیارت قدر و منزلت پته ولګېږي نو هغوی به شوق نه د شوق شدت نه سیلي ووځي او کوم کسان چې ثواب نه محروم شوي دي هغه غم و اجنب جسم و روح ټوکړې ټوکړې شي. یو بل روایت کې امام بقیر علیه الصلاة والسلام القمه کس دی یو روي دی هغه ته یایي چې امام حسین کله چې امام حسین ته سلام وکړي، دوه رکعته لمونځ وکړي، سلام وکړي، هغه نه بعد زیارت عاشورا ولویله. زیارت عاشورا کوم کس ولویلي هغه هغو کسانو نه شمار کیږي چې امام حسین سره شهادت هغوی ته میلاو شوی دی او هزار نیکۍ ورته لیکلی شي، هزارو ګناه یې هغه میټاو کیږي. کامل زیارات کې دغه روایت موجود دی. واقعاتو کې دا واقعه کتابو کې موجوده دی چې مولانا ابوالحسن نمیږي د شیخ عبدالهادي حیري مازندري پلار و. دینه نقل دی دا واقعه چې دوی چې حاج میرزا علي نقي طباطبایي چې کله وفات شوی و هغه نه پوښتنه وشوله خوب کې چې ولیدو چې تا څه ارزو خواهش خو نه دی پاتې شوی. هغه دی چې یک یو ارزو مو خواهش مو پاتې دی چې کاش کې ما هره ورځ زیارت عاشورا لوستلی، چونکې هغه معمول دا و چې هغه به محرم عشرې کې اول 9 پورې 10 محرم پورې زیارت عاشورا بیا لوستلو. وفات نه وروسته دا افسوس پاتې شو، ارمان یې پاتې شو چې کال نورو ورځو کې کاش کې ما زیارت عاشورا لوستلی، توفیق مو ته حاصل شوی وی او دا توفیق مو ویلې نه کو حاصل. همدې شان سره د زیارت عاشورا اهمیت او فضیلت حوالې سره دا واقعه کتابو کې موجوده دی چې مو ډېر عظیم عالم علامه امینی بزرګوار څخه کتاب الغدیر لیکلی دی. نجف کې یوه عظیمه لایبرري جوړه کړې دی، خدمات یې ډېر زیات دي. هغه زوی محمد هادي امینی نمیږي، هغه یې چې ما پلار وفات نه بعد 4 کاله بعد یوه ورځ جمعې ورځې صبح اذان نه مخکې خوب کې مو ولیدو، ډېر زیات خوشحال و. ما پلار سره سلام دعا وکړله، دستبوسي مې وکړله. پلار نه مې یوه پوښتنه وکړه، پلار